انرژي راکړه چې هغه د نوي کابل ښار یا د کابل جدید د هغه شارک اقتصادي پرمختګ او د جوړښت لپاره یو مبرم ضرورت چې د کابل او بګرام عمومي سړک دی د هغې د یو بخش افتتاح کړو. زما ورونو دغه سړک په حقیقت کې د کابل جدید افتتاح ده. ما د قرآن کریم یو آیات ستاسو په مخ کې تلاوت کړ او په هغه کې الله پاک فرمایي مسلمان باید تبلیغاتي نه وي، مسلمان باید د میډیا او د پوچو وعدو خاوند نه وي. د مسلمانانو شان دا دی باید په عمل مزین او د عمل خاوندان وي. الله وی عمل کوي، الله به عمل وویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان ستاسو د اعمالو ویني او خبریږي. بیا به تاسو یو هغه ذات ته مسترد شئ، لاړ به شئ، مړه به شئ چې عالم الغیب دی، ستاسو په عقیده او اراده او نیت باندې خبر دی. هغه به بیا ستاسو د اعمالو په رابطه تاسو ته معلومات درکړي. دا چې اسلامي امارت ژوند د عمل ته او اسلامي امارت د عمل نوم دی. دغه پروژه چې ډېره وختي شروع شوې ده، لیکن تر دې وخته پورې د هغې تقنیني اسناد هغه برخه ده چې دا په مختلفو فازونو تقسیم دي. ډېر موږ او تاسو په فاز اول کې قرار لرو چې تقریبا 80,000 مسکنه او د پاسه 4 لکه انسانانو لپاره دلته د سکونت پلان جوړ شوی دی. ورونو د کابل جدید د دغه کابل جدید پروژه به د دغه سړک د افتتاح سره یو روح واخلي او موږ او تاسو ته به سرمایه ګزار داخلي او خارجي مراجعه وکړي. د افغانستان اقتصاد به د دې سره چرخ پیدا کړي. موږ نه وایو چې دا د افغانستان په سطحه یوه پروژه ده، بلکې دا د منطقې په سطحه یو پیاوړې پروژه ده. د منطقې اداري مرستیال الحاج مولوي عبدالسلام حنفي. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله المولانا العظيم. وزار محترم معاون صاحب اقتصادی ریاست الوزراء، وزیر صاحبا، اعضای کابینه امارت اسلامی افغانستان، ژورنالیست‌های عزیز و شرکت‌های تطبیق کننده این پروژه، هیئت رهبری وزارت محترم شهرسازی و مسکن، علما، مشایخ و همه حاضرین در این محفل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لویه برخه څه د پاسه د 3 میلیونه افغانانو د مشتدو هغه برخه ده چې دا په مختلفو فازونو تقسیم دي. ډېر موږ او تاسو په فاز اول کې قرار لرو چې تقریبا 80,000 مسکنه او د پاسه 4 لکه انسانانو لپاره دلته د سکونت پلان جوړ شوی دی. ورونو د کابل جدید د دغه کابل جدید پروژه به د دغه سړک د افتتاح سره یو روح واخلي او موږ او تاسو ته به سرمایه ګزار داخلي او خارجي مراجعه وکړي. د افغانستان اقتصاد به د دې سره چرخ پیدا کړي. موږ نه وایو چې دا د افغانستان په سطحه یوه پروژه ده، بلکې دا د منطقې په سطحه یو پیاوړې پروژه. او هم علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ژمنه وه چې زه به پخپله راځم او د دې پروژې افتتاح به کوم.
لیکن د بعضې مشکلاتو په اساس او مصروفیتونو په خاطر باندې نن زموږ نور مشران راغلي او د دې پروژې افتتاح کوي. دغه سړک چې 6.2 کیلومتره سړک دی او د افغانستان اسلامي امارات د بودیجې څخه تمویلېږي 450 میلیونه افغانۍ د دې هزینه ده. د یاد پروژې قراردادي شرکت به راځي، دلته به تاسو ټولو سره تعهد کوي چې د عمل جامه به تغییرات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و نهایتاً ماحول خود را متحول بسازد و یا متحول ساخته باشد با وجود نیامده بود. اما شهر جدید کابل و سایر پروژه های دیگر که در معرض اجرا قرار دارند در شرایط موجود سرآغاز تغییرات قابل ملاحظه‌ای در زندگی د کور او ښار جوړولو وزارت محترم وزیر صاحب، د امارتي ادارو محترمو مسؤلینو، قدرمنو مشرانو، د رسنیو استادو، میلمنو او ټولو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا د خوشحالۍ ځای دی چې نن ورځ د کابل بګرام مهم سړک د عملي چارو د شروع په مراسمو کې ګډون کوم. تر هر څه دمخه ټولو ګرانو هیوادوالو ته د دې مهمې پروژې د شروع کېدو له امله ډېره مبارکي وایم. قدرمنو حاضرینو، کابل بګرام سړک د کابل ښار یو له مهمو ستراتیژیکو نښلوونکو لارو څخه دی چې د کابل ښار شمالي برخې د پروان ولایت مرکز چاریکار او د هېواد له شمالي ولایتونو سره نښلوي. دغه سړک نه یوازې ترانسپورټي او د تګ راتګ له اړخه ډېر اهمیت لري، بلکې د اقتصادي، تجارتي، ښاري پراختیا او ټولنیزو فعالیتونو له اړخه هم حیاتي رول لري. د یاد سړک یوه مهمه او اساسي برخه د نوي کابل ښار تر چتر لاندې سیمو کې موقعیت لري. د نوي کابل ښار د ترانسپورټي زیربنا اساسي برخه ګڼل کېږي. دا سړک ډېر پراخ او د عصر د غوښتنې مطابق مهمه زیربنا لري چې د برقي بسونو، لوی ترانزیتي موټرو او ښاري بسونو د تګ او راتګ لپاره 2 لاینونه او د تیز رفتاره کوچني موټرو د تګ او راتګ لپاره 4 لاینونه لري. همدارنګه 4 لاینه فرعي سړکونه او د سړک دواړو غاړو ته معیاري پیاده رو او شنه ساحه لري. ګرانو هیوادوالو، زه د دې مهم او اساسي سړک په تکنیکي اړخونو نه غږېږم، مګر اقتصادي اړخ ته لنډه اشاره کوم. دا سړک چې د کابل ښار له ګڼ نفوسو سیمو څخه شروع او د پروان ولایت تر بګرام ولسوالۍ پورې غځېدلی، مسیر یې د هېواد د سړکونو د شبکې یوه مهمه برخه جوړوي او د ترانزیتي دهلیز حیثیت لري. دا سړک د کابل ښار د تجارتي مارکیټونو او د شمالي ولایتونو ترمنځ د شیانو د انتقال اساسي مسیر دی چې ډېری فابریکې، ګودامونه، ورکشاپونه او تجارتي مرکزونه پکې فعال دي او ډېرو هېوادوالو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده چې په پراختیا او معیاري جوړولو سره به یې دا ټولې ګټې څو چنده زیاتې او د هېواد د اقتصادي ودې په برخه کې به اساسي رول ولوبوي. قدرمنو هېوادوالو، دا تریخ حقیقت ټولو ته معلوم دی چې په تېر کې د افغانستان ملت په دومره سیاسي احزابو، قومي، سمتي، ژبني او نورو اجزاو ویشل شوی و
چې د ملي مشترکاتو د پیاوړي کولو په برخه کې مو لوی اکثریت له لاسه ورکړی و. په مختلفو مفکورو د ملت دا ویش تر دې کچې رسېدلی چې نور د ویش قابلیت او ظرفیت نه و پاتې شوی، او متاسفانه چې دا ډېره ستر میراثي فاجعه وه. اسلامي امارت دغو ټولو جدي ستونزو او ننګونو ته په پام هڅه کوي چې د افغانستان د غیور ملت ټول بې مفهومه تقسیمات او تفرقات له منځه یوسي. د ولسونو ترمنځ شته هیڅ تنوع ته د تعصب او تبعیض له دیده ونه کتل شي، او ټول افغانان په داسې یو اسلامي او واحد ملي دریځ راټول کړي چې د افغانستان سترې ګټې او ستراتیژیکې موخې پکې خوندي وي، چې یو بنسټیز کار تر شپږم صنف پورې د مدرسې او مکتب د نصاب توحید دی چې اسلامي امارت وکړ. زه د هېواد په داخل او خارج کې په ټولو افغانانو غږ کوم چې ړوند تقلید مه کوئ، د چا تر اغېز لاندې مه راځئ، واقعیتونه غلط مه تفسیروئ. افغانستان ستاسې کور دی، هر افغان د نورو افغانانو په څېر ارام ژوند کولی شي. له خارج څخه خپل هېواد ته راتللی او پانګونې کولی شي. موږ نه د چا مخه نیولې ده او نه د اسلامي امارت ظرفیت دومره کوچنی دی چې هره فردي او جزوي مسأله جدي ونیسي. ټول هېوادونه د خپل جغرافیوي موقعیت، هوایي حریم، کاري قوي، خامو موادو او صادراتو وارداتو له اړخه یو بل ته اړ دي. دا اړتیاوې هغه وخت په سمه توګه پوره کېدلی شي چې د نړۍ هېوادونه د رسمي اړیکو په چوکاټ کې د تعامل جرأت وکړي، چې دا کار د ټولو په ګټه دی. هر څوک باید د افغانستان له شته فرصتونو لکه سرتاسري امنیت، اقتصاد محوره سیاست، د نورو هېوادونو په چارو کې عدمي مداخله، د سیاسي او اقتصادي تعامل پیاوړې ارادې او نور ورته فرصتونو څخه لازمه ګټه واخلي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن ورځ زموږ د هېواد دپاره یوه تاریخي، ویاړلې او د خوښۍ ډکه ورځ ده. موږ ویاړو چې د ښار جوړولو محترم مسجدونه، دیني مدارس، ښوونځي، روغتونونه او معیاري عامه خدمتونو په لرلو سره د راتلونکو نسلو لپاره یو مهم بنسټ کېږدي. درنو حاضرینو، د نوي کابل ښار جوړېدل یوازې د یو ساختماني پروژه نه ده، تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه گامی اساسی در مسیر آینده سازی و توسعه پایدار برای نسل‌های آینده افغانستان به شمار می رود. افتتاح عملی سرک کابل بگرام و شروع کار شرکت‌های توسعه دهنده نشان دهنده عبور از مرحله تصمیم و ورود به مرحله عمل و اجرا می باشد. مرحله‌ای که معیار آن تعهد، کیفیت و پاسخگویی خواهد بود. شهر کابل جدید پاسخی است بر نیازهای رو به رشد شهرنشینی، مدیریت اصولی نفوس، کاهش فشار بر شهر کابل قدیم و ایجاد زیرساخت‌هایی که بر اساس معیارهای بین‌المللی، اقتصادی و اجتماعی طراحی شده‌اند. سرک کابل بگرام به عنوان یکی از شریان‌های حیاتی این پروژه نقش کلیدی در اتصال، تسهیل حمل و نقل، رونق اقتصادی و توسعه متوازن منطقه‌ای خواهد داشت. در این میان شرکت ساختمانی رسول مسیر به عنوان توسعه دهنده پروژه جیم
در فاز اول کابل جدید به مساحت حدود 700 گرفت، مسئولیت خود را با درک کامل از اهمیت این مأموریت پذیرفته است. ما باور داریم که توسعه واقعی تنها با ساخت و ساز فیزیکی محقق نمی شود، بلکه نیازمند صداقت در کار، پایبندی به تعهدات، رعایت معیارهای فنی، شفافیت، حفظ منافع عامه و احترام به قوانین کشور است. بنابراین ما خود را تنها یک توسعه دهنده نمی‌پنداریم، بلکه شریک توسعه و خدمتگزار این سرزمین می‌دانیم.